السلام علیکم دوستانو نن درته یو ماسک ښیم چې د مخ لکې کوم چې لمر خراب کړي دا تورې لکې چې بعض خلک وایي چې دا د کمخونۍ نه پیدا کیږي ولې دا زیاتره هایپر پیګمنټیشن ده چې د لمر له وجې پیدا کیږي همیشه زه باندې وځي زه د آفتاب کریم حتما استفاده کوي او دغه ماسک چې دا زیاتره لکې دا له منځه وړي او مخ هم سپینوي کوم چې لمر تور کړی دا نو هیڅ ضرورت نه لري کوم ګولډن کریم شی استفاده کوي یا کوم کیمیاوي مواد استفاده کوي په مخ باندې نو بهترین دغه ماسک ده یو کاشوغه د اوړه یو کاشوغه د وریځو اوړه یو کاشوغه د نخودو اوړه نیمه کاشوغه کورکمن یا زرچوبه یو کاشوغه شات په دې کې اچول کیږي او مستې په قدر د ضرورت دي چې خپل د ماسک په جوړ کړي مخ باندې تر هغه اندازې پرېږدي کله چې د وچېدو ته لږ نږدې سو هغه وخت پورې پرېږدي او کوشش وکړئ چې د سترګو باندې ونه وهئ ځکه سترګو شاوخوا ته سکین چې ده پوستکی ډېر نازکه ده نو دا ورته ښه نه ده دومره ځکه وچېږي اخر وخت کې چې کله مینځه صرف یو دقیقه لپاره که پرېږدئ که نه مې وهئ دې ویډیو کې ما خپل لاس باندې دا ماسک وهلی ده کوشش کوم چې نتیجه تاسو ته وښیم چې څنګه په مخ باندې وښئ وبخښئ دوستانو بګراوند کې د ما لور چیغې به راځي حتما درته پوښاڼۍ غوښتله دلته نو دا ماسک چې ده تاسو د 20 دقیقو لپاره په مخ باندې پرېږدئ هره ورځ یا هفته کې 3-4 ورځې حتما په مخ باندې ولګوئ ډېر یو ښه ماسک ده همیشه به راته دعا وکئ او خوښه مو چې ما چینل سبسکرایب کوئ یا نه کوئ هغې ته ضرورت نه لرم ولې دا صدقه جاریه ده دې لپاره ما دا ویډیو واچوله نو مننه یې تاسو لیدلو نه دوستانو دغه کوم لاس چې ما اشاره کړې دا مې هغه لاس ده چې ماسک مې پرې وهلی او تاسو کولی سئ وګورئ چې څونه فرق لري لاندې لاس سره لاس پوستکی مې ډېر نرم سو او ډېر سپین سو وبښئ بګراوند کې د ما د لور غږ راځي خو هر څه کوشش کوم بیا هم راځي دلته خبرې کوي نو حتما دا ماسک وکاروئ او مننه ستاسو لیدو نه